سلامونه او ستړي مشئ د نن شپې خبري ټولګې مهم خبرونه مو کابل ته د طالبانو د مشر سفر هیبت الله اخوندزاده هغو طالبانو ته د سزا ورکولو امر کړی چې ژبني قومي او سمتي تعصب ته لمن وهي خلک وایي د کابل ډېرې برخې تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې دي میری هر طرف چی شهرنو باشه چی شهرکونه باشه هر طرفی که میری ازدحام را بندی است تلاش چیک پنجتار پر افغانستان د ملګرو ملتونو 800,000 ډالره پور ډیپلوماټیکې سرچینې وایي چې افغانستان په تیرو 4 کلونو کې ملګرو ملتونو ته د خپل غړیتوب پیسې نه دي ورکړي نو ځکه ترې د رایې ورکولو حق اخیستل شوی بسیار ساده میتونستند که از عواید سفارت‌ها این پول بپردازند و حق رای افغانستان در سازمان ملل متحد سلب نشود. پکتیا کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړې 15مه ورځ سرچینې وایي چې په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني لوري د مرمیو له امله د ښځو ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي دا چې تیر مازدیګر د 4:30 بجو نه تر 9:30 بجو پورې د مو په فرضي کرښه کې جنګ و د دې جنګ مو مخالف یو جنګ د حل لاره نه دی او په رفح کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د جنوبي افریقا هڅې جنوبي افریقا د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې په رفح ښار کې پر لا زیاتو بیړنیو اقداماتو غور وکړي خو اسرائیلو په دغه ښار خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی په دې سیمه کې د طبي ټیم شتون ته ډېره اړتیا ده دا ستونزمنه ده چې دا وضعیت پرېږدو مګر دا چې دوی روغتون تهدید یا په نښه کړی پرته له دې موږ به خپلو خدمتونو ته دوام ورکړو بشپړ پښتو خبرې ټولګې ته ستړي مشئ زه احساس یم او د سر خبر مو نن له بامیانو دی په بامیانو ولایت کې د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې ویل کېږي چې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې له دغه ولایت ځایي سرچینو امو ته په خبرو کې ویلي دي چې یو شمېر بهرني سیلانیان او افغان وګړي د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې په نښه شوي دي سرچینه زیاتوي چې دا پیښه د بامیانو ښار په بازار کې شوې ده په ورته مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته ویلي چې په بامیانو کې پر بهرنیو سیلانیانو برید شوی دی قانی پر ایکس پاڼه په یو یادښت کې ویلي چې په پیښه کې یو افغان او 3 تنه بهرنیان وژل شوي او 3 افغانان او 4 بهرنیان ټپیان شوي دي د وژل شویو بهرنیانو هویت هم تر اوسه نه دی روښانه شوی تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کمې وسلوالې ډلې هم په غاړه نه دی اخیستی له دې سره د بامیانو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې وضعیت بیخي پوځي شوی دی د دې خبر د نورو جزیاتو لپاره له مو سره پاتې شئ کابل ته د طالبانو د مشر سفر په کابل کې د طالبانو مشر هغو طالبانو ته د سزا ورکولو امر کړی چې ژبني قومي او سمتي تعصب ته لمن وهي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تحلیل او ارزونې تجزیې مشر د هیبت الله اخوندزاده له قوله لیکلي چې هغه په دغه وزارت کې په یو سیمینار کې د طالبانو له قاضیانو وغوښتل چې هغو طالبانو ته سزا ورکړي چې قومي ژبني تعصب ته لمن وهي کابل ته د طالبانو د مشر سفر هغه سفر چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال دوهم ځل ترسره کیږي طالبانو تر اوسه کابل ته د خپل مشر د سفر څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي خپاره کړي د راپورونو له مخې ملا هیبت الله اخوندزاده تېره ورځ د کورنیو چارو وزارت په مرکز کې د طالبانو والیانو او نظامي قومندانانو ته په یو سیمینار کې وینا وکړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د تحلیل او تجزیې مشر پر ایکس پاڼه د ملا هیبت الله له قوله لیکلي چې هغه د هغو طالبانو د سزا امر ورکړی چې ژبني قومي او سمتي تعصب ته لمن وهي د عبدالنافع تکور په وینا د طالبانو مشر غوښتنه وکړه چې د دوی د غړو سزا دې له ځنډ پرته پلي شي ځینو طالبانو دا هم ویلي چې د کسانو مشورې د طالبانو له لاندې څخه پورته ځواکونو ته ورته دي خبرې ورته کړي دي چې هغه په والیانو پورې اړه لري اطاعت به کوي او د خپلو متعلقینو یعنې څوک چې د والیان دي د داخلي مربوط دي د هغه اطاعت به کوي نور څوک چې بیا د والیانو مربوط دي هغه به د والیانو اطاعت کوي نو هر څه په اطاعت کې دي
په کابل کې د طالبانو د مالی ادارې یو چارواکي هم پر ایکس د ملا هیبت الله څرګندونې رد کړې دي. هغه لیکلي چې د طالبانو مشر ویلي چې د پښتو او فارسي پر وړاندې د هر ډول ژبني تبعیض مرتکبین باید مجازات شي. په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د طالبانو یو شمېر تاجک نژادو ځواکونو په ویډیويي کلیپونو کې پر طالبانو د هغه څه له امله نیوکې وکړې چې د ژبې او قوم پر بنسټ یې تبعیض بللی و او خبرداری یې ورکړی و چې له دوی څخه جلا شي. ځینو طالب چارواکو دا هم ویلي چې ملا هیبت الله له طالبانو غوښتي چې د داخلي اختلافاتو د مخنیوي لپاره د یو بل په چارو کې لاسوهنه نه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل تازه راپور کې د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو د زیاتېدو خبره کړې وه. د ځینو طالب چارواکو په وینا ملا هیبت الله دا هم ویلي چې بې عدالتي او ظلم به د طالبانو د نظام د ړنګېدو لامل شي. له دې سره نړیوال راپورونه د طالبانو لخوا د بشري حقونو پراخه سرغړونې په ګوته کوي، په ځانګړې توګه د تیر حکومت د غړو وژنه، د مقاومت د جبهې د غړو شکنجه، د ښځو نیول او ځورول. کردهای طالبان چه در آینده دور چه هم در آینده نزدیک منتج به سرنگونی حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان خواهد شد. بنابراین حرفهای رهبر طالبان به نحو از آنها و به گونه تلویحی تایید میکنه که علیه مردم افغانستان ظلم و استبداد و بی‌عدالتی جریان داره. په داسې حال کې چې کابل پلازمینه ده، کندهار د طالبانو د رهبرۍ اصلي مرکز ګڼل کیږي. څرګنده نه ده چې نوموړی ولې کابل ته راغلی، خو د سفر په داسې حال کې شوی چې په بدخشان کې طالبان د خلکو له پراخو اعتراضونو سره مخ وو چې د خلکو په خبره د طالبانو له لوري پرې ظلم کیږي او د پاکستان له پوځ سره سرحدي نښتې. یو شمېر ښاریان وایي چې په کابل ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. همگی و کار و وظیفه خود می‌رود. چک پوینت‌ها رابندی و تلاشی زیاد است، تدابیر امنیتی گرفته شده، به مردم اذیت کننده است، نمیخوان به خاطرش هم از طرف که میری هر طرف چی شارنا باشه چی شارکونا باشه هر طرفی که میری ازدحام رابندی است، تلاشی چک پوینت است. مقصد همچه چک پوینت ها مثل چی است اصلا نمیدونیم، به جایی که میرسیم باید برسیم، وقت سر وقت رسیده نمیتونیم. د طالبانو مشر کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د کورنیو چارو وزارت ته تللی چې مشري سراج الدین حقانی کوي، خو دا لا تر اوسه کره نه ده چې ولې د طالبانو تر ادارې لاندې ارګ ته نه دی تللی. د طالبانو ویان د دې سفر د موخې او اجنډا په اړه تر اوسه غلی دی. افغانستان په پرله پسې ډول څلورو کلونو کې ملګرو ملتونو د کلني غړیتوب پیسې نه دي ورکړي. سرچینې امو ته ویلي چې افغانستان له 2021 کال راهیسې د دغه سازمان د غړیتوب د پیسو 800,000 ډالر پوره وړی دی. تیره اونۍ ملګرو ملتونو د دغه سازمان په عمومي غونډه کې د افغانستان د رای ورکولو حق وځنډاوه. د دې دلیل په دې سازمان کې د غړیتوب د پیسو نه ورکول دي. سرچینې امو ته ویلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د غړیتوب د پیسو 800,000 ډالره پوره وړی دی چې له 2021 څخه تر 2024 کال پورې نه دی ادا کړی. د سرچینې د معلوماتو له مخې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب پیسې هر کال 200,000 ډالر دي چې باید هر کال ورکړل شي. اوس د مسئلې اندېښنې هم راپارولې دي. په تیر حکومت کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په ایکس کې ویلي دي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د رای ورکولو د حق ځنډول یوه سیاسي مسئله ده او د غړیتوب د پیسو له نه ورکولو سره هیڅ تړاو نه لري. هغه زیاته کړه که ستونزه د پیسو وي نو دی چمتو دی چې د پورونو سربیره د راتلونکو 3 کلونو لپاره هم د غړیتوب پیسې ورکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د صالح څرګندونې ردوي. هغه په دغه اداره کې د افغانستان د رای ورکولو د حق ځنډول سیاسي نه بلکې تخنیکي موضوع ګڼي. ښاغلي فایق له امو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو د منشور پر بنسټ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې هر یو غړی چې 2 کاله مخکې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي په عمومي غونډه کې به د رای ورکولو حق ترې وځنډول شي. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې افغانستان د ملګرو ملتونو د شته اصولو او کاري لارو پر بنسټ د رای ورکولو حق بیرته ترلاسه کړي.
در حال حاضر سفارت‌های به جا مانده از نظام جمهوریت در افغانستان دارای عواید چشمگیری هستند، اما خودکامگی‌ها، بی‌بندوباری‌ها و فساد در این سفارت‌ها باعث شده که به جای منافع ملی بیشتر به منافع شخصی فکر کرده شود و الا بسیار ساده میتونستند که از عواید سفارت‌ها این پول بپردازند. افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د غړیتوب د پیسو د نه ورکړې له امله د رای ورکولو له حق څخه محروم شوی چې دا مهال د سویس په بانک کې 3.5 میلیارډ ډالر په اماني صندوق کې لري. د دې صندوق یوه موخه د افغانستان د غړیتوب د پیسو ورکول دي. خو دلته پوښتنه دا ده چې آیا په سویس کې د اماني صندوق پیسې د دې مسئلې لپاره مرسته کولی شي او ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب پیسې له دغه صندوق څخه نه دي ورکړل شوي؟ پرستش و اعتبار بین المللی افغانستان دچار خلا هست. بنابراین به لحاظ حقوقی و به لحاظ عرف دیپلماتیک افغانستان حق رای و حق حضور به عنوان یک طرف و به عنوان یک دولت و به عنوان یک عضو همیشگی نمیتونه در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنه. د ملګرو ملتونو لخوا د خپاره شوي نوملړ له مخې د افغانستان، کومور، اکوادور، سایټوما، سومالیا او وینزویلا په ګډون 6 هیوادونو په تیرو 2 کلونو کې د ملګرو ملتونو د غړیتوب پیسې نه دي ورکړي او په دې وروستیو کې کومور، اکوادور او سومالیا په دې بریالي شوي چې توضیحات وړاندې کړي او له دې قاعدې څخه وایستل شي. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ هیله لري چې د ډیپلوماټیکو هڅو له لارې به د 3 نورو هیوادونو په څیر افغانستان ته د رای ورکولو حق په استثنایي ډول بیرته ورکړل شي. د پکتیا په سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه 15 ورځې لپاره هم دوام لري. په ورته مهال ډنډ پټان ولسوالۍ سرچینې وایي چې د پاکستاني ځواکونو د توغندیو په برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. سرچینې امو ته وویل چې په وژل شویو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. له بلې خوا د پکتیا ولایت په زازي اریوب ولسوالۍ کې هم سرچینې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر سرچینو ویلي وو چې د دغو نښتو یو مهم لامل د پاکستان پوځ لخوا په صفري نقطه کې د پوستې جوړول دي. دا چې تیر مازدیګر د 4:30 بجو نه تر 9:30 بجو پورې ایمو په فرضي کرښې کې جنګ و. د دې جنګ مو مخالف یو، جنګ د حل لاره نه دی. هر څه چې وي باید د خبرو لارې حل کو. مو په ګاونډي هیواد چې ګاونډیانو مو په هغو غږ کوو چې هر وخت دپاره د افغانانو په خاورې تجاوز او تیری مه کوئ. هر څه د خبرو لارو حل کیږي. بېګا ډېر کورونه بېکوره شول، توپونه راغلل، کلي ولګېدل. نن دوهمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د مسافرو او بارونکو موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې له یوې ودانۍ څخه بلې ته د ویزې او پاسپورت د پلټنې د خدمتونو د لیږد له امله به د تورخم دروازه د 3 ورځو لپاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ تړلې وي. په دغو انځورونو کې چې د امو خبریال له تورخم دروازې څخه استولي دي، لیدل کیږي چې پاکستانیان د ویزې او پاسپورت د پلټنې برخې د لیږد په کار بوخت دي او ظاهراً د دې لارې پنجرې او موانع هم د بدلیدو په حال کې دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې قومي مذهبي تنوع ته زیان رسولی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبانو خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په پرتله بدلون نه دی کړی او په افغانستان کې پر بېلابېلو قومونو او مذهبي ډلو خپلې غوښتنې تحمیلوي. په افغانستان کې د طالبانو تر ادارې لاندې د قومي او کلتوري تنوع د له منځه وړلو په اړه اندېښنې. د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د امریکا د سولې انسټیټیوټ په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان قومي او مذهبي تنوع ته زیان رسولی دی. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې طالبانو د دې پر ځای چې د افغانانو ترمنځ ګډه فضا رامنځته کړي، د جبر لاره خپله کړې ده او خپلې هیلې او نظرونه پر نورو تحمیل کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا هم ویلي چې د افغانستان خلک باید د اساسي حقونو او له تاوتریخوالي څخه د معافیت ترمنځ انتخاب ته اړ نشي او دوی د عزت او د خپلو اساسي حقونو په تضمین سره
د ژوند کولو مستحق دي. قومی، فرهنگی و مذهبی در افغانستان یک فرصت است، اما طالبان با اعمال سیاست‌های غیر عادلانه، تبعیض‌آمیز و قوم محور آن را به یک چالش استراتژیک که بنیاد افغانستان را تهدید میکنه مبدل ساختند. په دې راپور کې راغلي چې طالبان نه یوازې د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په پرتله نه دي بدل شوي، بلکې د یو هر اړخیزه حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه دی ایښې. خو د طالبانو لپاره د بشري حقونو، دیموکراسۍ، اساسي قانون او د وګړو د اساسي حقونو تعریف څه دی؟ در مدارس درس خواندن که در اونجا همین دکترین طالبانیزم در اونجا آموخته میشد. پس اینا قشر جوانشان هم رهبران خود چالش کرده نمیتونن و رهبران مسنترشان در حقیقت در ارزش‌های کلتوری، مذهبی، بعضی وقت زبانی افغانستان در تصادم هستند. د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې پر څو اړخیزه چلند نیوکې کوي او د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. ارسال 40 میلیون دلار در هفته گروه طالبان را جرأت بیشتر می‌دهد تا محدودیت‌ها و یکتازیشان بالای مردم افغانستان افزایش پیدا کند. پس انستیتوت صلح امریکا با درک واقعیت‌ها مسئولین امریکایی را که عامل اصلی این بحران در افغانستان هستند مورد سوال قرار بدهند. په همدې حال کې د هیواد وګړو له طالبانو غوښتي چې د خلکو او نړیوالې ټولنې مشروع غوښتنو ته درناوی وکړي. حق و حقوق خانم‌ها را برایشان بدهد، در خصوصا مکاتب، پانتونا، کارهایی که مربوطشان میشه برایشان باز بسازد، چون همی خانم‌ها هستند که نصف جامعه را تشکیل میدهند و نیازمند است به جامعه دیگه. چون تا یک دولت اما فراگیر شود تمام اقوام اشتراک داشته باشد، این را مد نظر بگیرد، حقوق اساسی شهروندان را رعایت نماید، یک دولت همه شمول بسازد که خانم ها و دخترها حق کار و آموزش را داشته باشد. د یو ټولګډون حکومت جوړول، د بشري حقونو درناوی، د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق او د ترهګرۍ او نشه یي توکو له ګواښونو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني شرطونه دي. هغه غوښتنې چې ښکاري طالبانو له پامه غورځولې دي. په غور کې ځایي سرچینې متوایي چې د دغه ولایت په مرکز فیروزکوه سیمه کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته زیانونه رسېدلي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه سیلابونه د جمعې په ورځ له غرمې وروسته شاوخوا 11 بجې د فیروزکوه ښار ته رسېدلي. ګڼ شمېر دوکانونه، کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې بېکوره کړي دي. سرچینه زیاتوي چې د دغه ولایت د دولینا، مرغاب او دولتیار ولسوالۍ هم د سختو سیلابونو شاهدې دي او د دغو سیلابونو په پایله کې د اوبو له 80 زیات کانالونه ویجاړ شوي دي. د معلوماتو له مخې د سیلابونو له امله یو شمېر خلکو ته زیانونه رسېدلي دي او لارې هم تړل شوي دي. تر اوسه د تازه سیلابونو په اړه د سر او مال د مرګ ژوبلې کره جزیات نشته. روسیه او چین په ګډه خبرپاڼه کې د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لپاره د مسکو فارمټ مهم بللی دی. په دغه خبرپاڼه کې ویل شوي چې مسکو او بیجینګ د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د سیمې د فعال او رغنده رول ملاتړ کوي. ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ له لوړې وروسته په خپل لومړني بهرني سفر چین ته تللی. Владимира Владимировича Путина и заместителя председателя Китайской Народной Республики. د ښاغلي پوتین دغه سفر د یوې ګډې خبرپاڼې په خپرولو سره پای ته ورسید. هغه خبرپاڼه چې د افغانستان له مسئلې سره هم تړاو لري. په دې خبرپاڼه کې د افغانستان کړکېچ ته د سیاسي حل لارې په لاسته راوړلو کې د مسکو پر رول ټینګار شوی او د روسیې او چین ولسمشرانو د افغانستان د کړکېچ د هواري په برخه کې د سیمې د رغنده رول پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د غراض دواړو هیوادونو په افغانستان کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو د زیاتولو لیوالتیا څرګنده کړه چې موخه یې افغانستان په یو خپلواک، بې پرې، سوله ییز، له ترهګرۍ او نشه یي توکو څخه پاک هیواد دی.
یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې د مسکو غونډې مطلوبې پایلې نه درلودې. باور است که روسیه یک اعتماد کاذب به طالبان داره. فارمد مسکو نزدیک به 3 سال است که نتیجه نداد. هم حال باز هم نماینده روسیه تلاش میکنه که به خاطر کامیاب ساختن فارمد مسکو پای کشورهای دیگر هم بکشانه. د دې غړي خبرپاڼې په یوه برخه کې د روسیې او چین ولسمشرانو په افغانستان کې د امریکا او ناټو 100 کلن حضور اشغال بللی او ټینګار یې کړی چې امریکا او ناټو باید بیا په افغانستان کې د پوځي بنسټونو د جوړولو هڅه ونه کړي. بعضی از کشورهای همسایه ما و منطقه به خاطر اهداف سیاسی، اقتصادی، استخباراتی و استراتژیکی خویش از وضعیت فعلی سیاسی کشور ما در مقابل رقبای جهانی خویش بخصوص ایالات متحده آمریکا استفاده می نمایند. د مسکو فارمټ په 2019 کال کې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، چین او پاکستان په ګډون د 6 هیوادونو په غړیتوب جوړ شو. د دې فارمټ لومړی غونډه د 2019 کال په اپریل کې جوړه شوې وه. له دې سره یو شمیر روسي پانګوال غواړي چې د قوشتېپې کانال شاوخوا ځمکې په اجاره ونیسي. د قوشتېپې کانال چې د جمهوریت ریاست پر مهال پیل شوی و، اوس د لومړي ځل لپاره روسي شرکتونه غواړي چې په دغه کانال کې پانګونه وکړي او د دغه کانال شاوخوا ځمکو په اجاره کولو سره له کرنې څخه زیاته ګټه ترلاسه کړي. په افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ د مرکز مشر اکیپریس خبري اژانس وویل روسي شرکتونه د قوشتېپې په کانال کې پانګونې ته ډېر لیواله دي. د قوشتېپې کانال د امو له سیند څخه د 10 میلیارډ متر مکعب اوبو د لیږدولو ظرفیت لري. د دې کانال څېړنیزې مطالعې په 2013 کال کې پیل شوې. دغه کانال 215 کیلومتره اوږدوالی، 152 متره پلانوالی او 12.5 متره ژوروالی لري چې له بلخ ولایت څخه پیل او له جوزجان څخه فاریاب ته رسیږي. مال افغانستان این اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیکی به خصوص خود برای روس‌ها داره و دوم اینکه روس‌ها در یک انزوای اقتصادی در دنیا قرار گرفتن و سرمایه‌گذاری روی کشاورزی، روی زراعت در اطراف این بیشتر از 70,000 هکتار زمین میتونه یک تأثیر مثبت در ایجاد امنیت غذایی در منطقه در خاورمیانه داشته باشه و روس‌ها را یک فرصت میشمارند. طالبانو په 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د خپل لومړي فاز کار چې 108 کیلومتره و د بشپړېدو کلیزه ولمانځله. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې که د قوشتېپې کانال پروژه په سمه توګه مدیریت شي د افغانستان اقتصاد به وده وکړي. کانال قوشتېپه یکی از بزرگترین کانال‌های انتقال آب افغانستان و منطقه می باشه. سرمایه‌گذاری در زمین‌های اطراف این کانال نه تنها رول مثبت بر روی زراعت و اشتغالزایی در افغانستان داره بلکه در کل به اهمیت این کانال افزایش پیدا میکنه. روسیه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري اوس د دغه هیواد شرکتونه هڅه کوي چې د قوشتېپې له کانال څخه ګټه پورته کړي. د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ وزیر هم تتارستان ته د خپل سفر په ترڅ کې اعلان وکړ چې د قوشتېپې په کانال کې به د کرنې په میکانیزم کې د روسیې د کرنیز صنعت او لرګیو څخه کار واخلي. اوس هم د اقتصاد له ډګره. د طالبانو د صنایعو او سوداګرۍ وزارت لیکلي چې کاماس شرکت غواړي په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي او دا موضوع په هغه غونډه کې وړاندې شوه چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د طالبانو له چارواکو سره خبرې پرې کړې وې. دا شرکت په تاتارستان کې دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت زیاته کړې چې دغه شرکت غواړي په افغانستان کې د موټرونو د بسته‌بندۍ د فابریکې په جوړولو پانګونه وکړي. تمه کېږي چې دغه شرکت چارواکي به هم افغانستان ته سفر وکړي. د چین په څېر روسیه هم له طالبانو سره ښې اړیکې لري او په منظم ډول د افغانستان په شاوخوا کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکوي. یو امریکایي ډالر 2.14 افغانۍ، یو یورو 8.12 افغانۍ، زر ایراني ریال 1.1 افغانۍ.
زر هندۍ روپۍ 804.2 افغانۍ، د اماراتو 1 درهم 19.4 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 259.3 افغانۍ. د غزې په سویلي ښار رفح باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په دوام سره سویلي افریقا د عدالت له نړیوالې محکمې غوښتي چې په رفح ښار باندې د جګړې پر مهال د لا زیات بیړني معیارونو په نظر کې ونیول شي، خو اسرائیلو د سویلي افریقا دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې اسرائیلي پوځ د غزې په سویلي ښار رفح باندې هوایي بریدونو ته دوام ورکړی، سویلي افریقا د عدالت نړیوالې محکمې څخه په نوي وړاندیز کې چې په نړۍ کې تر ټولو معتبره محکمه ده له اسرائیل څخه غوښتي چې په جګړه کې لا زیات بیړني معیارونه په نظر کې ونیسي. خو د سویلي افریقا د غوښتنې په ځواب کې اسرائیل وایي چې د غزې پر سویلي برخو به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د دې محکمې غونډې د پنجشنبې او جمعې په ورځو کې ترسره شوې دي. په دې وروستیو کې اسرائیلو تېره شپه د رفح پر ځینو برخو هوایي بریدونه وکړل، خو تر اوسه یې سرتېري ښار ته نه دي ننوتي. دا په داسې حال کې ده چې د رفح ډاکټران وایي د الکویت روغتون چې په دې برخه کې یو له مهمو روغتونونو څخه دی د سرچینو د کمښت له امله د تړل کېدو له خطر سره مخ دی. په دې سیمه کې د طبي ټیم شتون ته ډیره اړتیا ده. دا ستونزمنه ده چې دا وضعیت پرېږدو، مګر دا چې دوی روغتون تهدید یا په نښه کړی، پرته له دې موږ به خپلو خدمتونو ته دوام ورکړو. موږ له پیل راهیسې همدلته یو. ټپیان او ناروغان هم په رفح کې د ستونزمن وضعیت په اړه خبرې کوي. موږ یو څه خوړو او څښاک ته اړتیا درلوده، نو ما فکر وکړ چې بهر لاړ شم څو د نورو په شان یو خلاص پلورنځی پیدا کړم او هڅه وکړم چې کار کولو لپاره یو څه پیدا کړم، وخورم او وڅښم. خو خدای زما د برخلیک پریکړه وکړه، اوس زه یم او هغه زه وژغورلم. دا په داسې حال کې ده چې د جو بایډن له مخالفت سربیره د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکي ګوند په مشرۍ د پنجشنبې په ورځ اسرائیلو ته د مرستو او وسلو د استولو پلان تصویب کړ. دا پلان به د امریکا ولسمشر جو بایډن دې ته اړ کړي چې اسرائیلو ته پوځي وسلې واستوي. د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په 20 ورځو نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېره ورځ له کابل لاړ. د کرکټ بورډ عمومي مشر وایي چې دغه لوبغاړي به په متحده اماراتو کې له نورو لوبغاړو سره یوځای شي چې دا مهال د هند په غوره لیګ کې لوبیږي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې مهال له موږ ټلویزیون سره وو. پښتو خبري ټولګه مو لیدله. په دې هیله چې په دې خبري ټولګه کې مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خو که غواړئ چې پر بامیانو سربیره پر نورو مسایلو تازه جزئیاتو ته لاسرسی ولرئ، اموډ ډاټ ټي وي وڅارئ. ښه شپه.